بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لوفر کاکا سره ناست یم، په ټینګ باندې مشهور دی. دوی سره څو خبرې اترې کوو چې دا د ټیک ټاک څنګه راغلی، مشهور څنګه شو او لکه دا رهنمایي چا وکړه. لوفر کاکا سلامونه قبول کړئ، تاسو خپله باره کې خپله پېژندګلي وکړئ چې تاسو دا دې فیلډ ته څنګه راغلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بلې ډي وي والا ستا ډېره شکریه چې تا ماله قیمتي ټیم نه ټیم راویست او ما یې ټیم راکړو. او داسې خبره ده چې زه چې کومه دی په 2019 18 19 20 کې زه رالم، ما زه به یاره ځان مشورو کار رهي دا خبره موږ داسې کار وکړو چې یو کس راشو بس پرېږدی او ورکې قانون یې نه اړ او داسې کار دی چې هغه راته ویل زه د مشورو په ټیک ټاک کې او تا ته به انشاءالله ډېره ترقي میلاو شي. خو ما ته دغه ترقي میلاو شو چې صرف مشهور شو، ما نور راته دوه ګونو نه دی میلاو شوی، پیسه هم راته نه بلکل ډېر څه دوه خپې ګرځم او بل مې سترګو نظر کمزوری دی. د دې علاج هم راله چا ونه کړو، ټوله خیریت دی د الله رضا لپاره. خو څوک کارونه نه کوي، هر سړی د خپلې مشهورتیا لپاره لګي، هر سړی ځان مشهوروي. ما اورېدلي چې ستاسو د سترګو د علاج خرچه منلې وه، هغه څومره دروغ و رښتیا وه؟ نه بلکل یې منلې ده، خو د اوسه پورې لا علاج نه دی کړی. که چېرته اوري نو دا دې ما د علاج وکړي، بس زه ورته نور څه نه وایم، بس خبرې چاپ چې نه دي په کار. انشاءالله العزیز چې د دې پروګرام په وساطت سره به ډاکټر اسرار ته ستا دا خبرې راشي، ځکه چې موږ سره کم مینوال ډېر زیات دي، نو هغه موږ سره پي ټي آی والم دي، موږ سره د ایم پي والم دي، موږ سره د ټولو ګوندونو والا خلک شامل دي چې موږ پیل کې دي. انشاءالله العزیز ډاکټر اسرار تاسو د مرسلین لکه لوفر کاکا باندې مشهور دی، د دوی د سترګو د علاج خبره هم کړې وه، ذمهواري به اخیستې وه، خو تر اوسه پورې دوی ته هغه کنسیشن نه دی میلاو شوی. ولې نه دی میلاو شوی؟ دغه به جواب به تاسو موږ له راکوئ چې دوی مخکې څه لایحه عمل وکړي چې دوی د خپلو سترګو علاج وکړي، ځکه چې دوی د سترګو نظر بیخي کمزوری دی. تاسو خو به قومونه مو یادول که نه، خو ټیک ټاک کې په دې خبرو کې ګپ شپ کې بلکل موږ قومونه یاد کړي دي، که هغه افریقي نومونه دي، که افغاني نومونه دي، که چاسدوال نومونه دي، چې څه د نړۍ پښتانه دي ټول مې یاد کړي، که پاکستان کې دي او که افغانستان کې دي. خو ما د اخلاقو په دایره کې یاد کړي دي، د خندا او د مسکا لپاره. دې لپاره ما نه دي یاد کړي چې زه ورته کنځلې کوم یا را دي بد ویم، د سړیتوب او د خندا او انټرټینمنټ دپاره. انټرټینمنټ پکې وکړه که نه، انټرټینمنټ دا خبره ده. ما یو دا مشهوره وه، ما اوس پرې ټک مې واورېدلو چې خټکو یو ورور په تېره ځل پایلټ شوي، د ډېره کالۍ نه یې د خواښې سپور بمباري کړې، ډېره عجیبه عجیبه متل یې ما کړي. او خل مې یاره دا متل یې ورته خل ډېر یادوي، ته دا ووایه چې تا یې ورځې ویلي چې خبر شوی ما چې یو پردي ورور نیکه مړو او ګټ لاسې ترې پرې کړی، د دې لپاره ویل چې عملنامه ورته په ښي لاس میلاو شي. ویل دا هم دې ډېر ښایسته متل یې کړی، ما ډېر عجیبه عجیبه متل یې کړي. نور که څه شی داسې قوم لپاره ویې نه نو زه قوم والا ته دا وایم چې داسې کار دی چې ډېر خلک چې کومه دی نو مشهور یې، خو تاسو یې بیکګراونډ نه یې چک کړی. زه چې کومه دی ښه مشهور یم، خو زما بیکګراونډ چا نه دی چې چک کړی دی چې دا څنګه سړی دی او د ده څه مسله ده. زما چې کومه دی د سترګو نظر د اوسه پورې کمزوری دی، په دې ګټه سترګه مې پرده ده، د ښۍ سترګه خلیل لګول غواړي، د بېوسۍ د وجې داسې ګرځم. نو بس والله چې وس مې نه کېږي، که تاسو د سترګو علاج کولی شئ، خو بلکل څوک علاج وکړئ. دې بلې ډي وي والو ته زه دا وایم ته پکې خیر خپل نمبر ورکړه، تا ته به څوک رینګ وکړي یا به ته څوک په وټساپ رابطه وکړي، ده سره رابطه وکړئ. زما د سترګو علاج که څوک کولی شي نو ده سره رابطه وکړئ، بس ما به دا به مې بیا راوغواړي او زه به تاسو به ما هسپتال ته بوځم. بس تاسو ډېره شکریه، خدای هم کامیاب کړه. خو ما نه الله رضا لپاره علاج وکړئ، زه به بیا چېرته مزدوري خواري کوم، تاسو سره الله که زما علاج څو خبرې به یې وروسته کوو، خو زه دوی ته ستا لپاره څو خبرې کوم. پخوانی سینیټر دی هلال رحمان صاحب، ډېر عزتدار سړی دی، ډېر تعلق یې دی. هلال رحمان صاحب دی، عباس رحمان صاحب دی، دا ټول نور قوم مشران دي. اوسني چې کوم دی ډاکټر مصباح صاحب دی، زموږ موجوده یم دی ساجد خان مومند دی او محبوب شیر صاحب دی، او داسې نور هم راته داسې خلک شته چې د هغوی وس کېږي. نو که تاسو غواړئ دې خلکو له ډېر انټرټینمنټ ورکړی دی، ډېره خوشحالي او خندا یې خلکو له ورکړې ده. خو بیکګراونډ یې داسې دی چې وس یې نه کېږي او چې علاج خپل وکړي. نو تاسو زما دا خواست دی که تاسو څه کول غواړئ د ده دپاره، نو که تاسو دومره دغه یاست چې ده ته به دا پیسې ونه رسېږي، دا ریسپانسبلیټي زه اخلم، زه به له خپل نمبر درکړم، په سکرین رقم به یې واچوم، هغه به ایزبیسه نمبر وي، که چا څه مدد وکړو والله انا به ورسي، او کومې پیسې چې په ایزبیسه کې کټ کولې هغه به زه خپلې تاوانوم.
زما نمبر دی 0345 94 14 816 0345 94 14 816 دا زما د جی پی ایس نمبر دی دا زما د کانټیکټ نمبر دی او دا زما د واتس اپ نمبر دی دې باندې تاسو د مرسلین سره لوفر کاکا باندې مشهور دی دوی سره تاسو مدد کولای شئ ما راکه چا سره ولې ان شاء الله والعزیز زه خپل اخرت نه تبا کوم ابو دې ته نه باندې راشي نو څنګه نور یو څه خبرې کړه کول غواړي بس زه دا وایم چې بس دله د دې جی پیسه باندې راولېږئ او بالکل په ده باندې زما باور دی انشاءالله زما د سترګو علاج به کېږي د ده د ده په صحت باندې او د ده د ایزي پیسې چې ده ته کومې پیسې راشي دا به ما له خامخا راکوي د الله لپاره په ده زما باور دی 100% یقین مې دی انشاءالله ضرور به کېږي اوس هم دومره پروګرام وکړو انشاءالله ولزي آینده لپاره به بیا د پروګرام کوو هغې کې به خپله ګټ هم کوو بالکل هغه نه اوس نه کېږي بالکل یا به شګۍ کې سپورټ ته ځو یا به زدا زیاته راځي یا به زموږ زیاته راغلو خبره بل هم د ګوره ما ټوپونه هم پرېښي ښه بلې ډیوې والا خفه نه شي او کنه اخیری کې صدا مې هم چې د بلې ډیوې والا د ده د فیسبوک پیج فالو کړئ لایک یې مخکې شیر کړئ یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړئ لایک یې مخکې شیر کړئ ټیک ټاک آی ډي فالو کړئ لایک یې مخکې شیر کړئ د قوم لپاره ډېره فایده ده ورکوي مولویانو سم کښېني هر چا څه کښېني شاعران څه هر څه چې څوک ما دا خبره چې څنګه مشهور شي یا چې څه کمال پکې نو هغه تاسو ته په سکرین باندې شو کوي د غریبانو خدمت هم کوي بس دا آی ډي ضرور مخکې شیر کړئ مهرباني السلام علیکم ډېره مننه چې موږ له وخت راښوده او لوفر کاکا چې پکې باندې مشهور دی ډېر زیات مشهور دی خدای ستاسو دا یو خبره یې نور کړې ځان سره چې کوم چا اوس کېږي دغه زما نمبر دی په سکرین باندې تاسو نمبر درکوم نو ورځ به قیامت هم د یوې روپۍ ذمهوار یم خو شاید دله راولېږلې هغه روپۍ به دلته ملاوېږي یا به موږ چا داسې یو غړي سړي له ورکوو چې هغه دې بوځي د سترګې علاج وکړي خصوصا اصرار به دا وایم امتیاز صاحب ته تاسو منلې وې دا پیسې تاسو ولې شاته شوئ ریاست په تور باندې کېږي خو هر چا په تور باندې کېږي ساجد صاحب ته وایم که لیاقت په تور کېږي هر چا کېږي نو شعر راته څوک نه دی معلوم چې هغه چې ګټل څوک دی هغه ته وایم هلال صاحب ته بلال صاحب ته عباس صاحب ته تاسو کې د هر چا سره د بل سره څه مدد کول غواړئ نو دغه زما ایزي پیسه باندې روپۍ راولېږئ باقاعده زما نه تاسو تپوس کولی شئ که ما قرض برد وکړو ما ترې ګریوان هم نیولی شي پوره د قیامت ذمهوار یم اجازه غواړم فی امان الله